په دې میاشت کې رسول الله بیمار سوی، نبی علیہ السلام مریض سوی او ناجوړه سوی. یقینا تاریخ خدا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر د میاشتې آخري چې کومه چهارشنبه ده، په دې آخري چهارشنبه باندې نبی علیه الصلاة والسلام مریض سوی، بیمار سوی، جنت البقیع قبرستان ته تللی، د آخوا چې رالی په بخار تبه سول او په سر کې درد پیدا سو. د همدغه بیمارۍ سره د رسول الله وفات وسو. اوس زموږ په دې معاشره کې دا آخري چهارشنبه ته خلک و دې ته سروري چهارشنبه وایي. ځینې خلک نیم خوانده مولایانو هغه په باټلي کې تعویذان او څاښتونه اچولي، پر هغه باندې سلامونه لیکلي، سلام قولا من رب رحیم. دا بیا په خلکو په کورو باندې ګرځي. پخوا به دا زیات ولو، اوس کم سوي دي. بیا به دا خلکو دا اوبه څښلې چې ګویا په سفاره کې چې کم نحوست تیله راغلی دي، بیماریانې راغلی دي، د دې په خاطر به دا جوړ سي. اصل کې نبی علیہ السلام چې کله د سفرې د په آخري چهارشنبه آخري هفته کې نبی علیہ السلام بیمار سو، نو یهود خو د اسلام ډېر سخت دشمنان دي. ته اوس تاسو نه ګورئ په اسرائیل په فلسطین کې، اسرائیل دغه یهود دي، په فلسطین مسلمانانو سره څومره ظلمونه کوي، دا د اسلام ازلي دشمنان دي. نو یهودو چې کله دا معلوم سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار سوی دی، ناجوړه سوی دی، په دې چهارشنبه باندې یهودیانو شربت به جوړ کړل، شربت او خواږه به تقسیمول. اصل کې نیت یې ورکړی، ظاهره دا ویله چې دا یو صدقه او خیرات دی. په حقیقت کې د رسول الله په دې ناجوړي باندې، د رسول الله په دې بیماری باندې یهود خوشحالي اظهار کوي. نو په دغه چهارشنبه باندې یهودیانو شربتان تقسیم کړل. او زه نه پوهېږم چې نن نیم خوانده طبقه په دې میاشته کې ولې کوي. بهرحال د سفرې په آخري هفته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار سوی و. دا نه چې د سفرې د میاشتې تکویني طور د وسول چې نبی علیه السلام بیمار شو او د رسول الله وفات هغه په ربیع الاول په بله میاشته کې سوی و. بهرحال اسلام او د مسلمانانو عقیده به دا وي چې سفرې میاشته منحوسه نه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک دې ته منحوسه وایي چې زما اتباع نه وکړه، او دین وایي اتباع رسول ته، د الله او د الله د رسول اتباع. هر عقیده به د مسلمان، هر عمل د رسول الله د سنت مطابق دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. تر هغه وخته پورې یو سړی کامل مؤمن جوړېدلی نشي چې عقیده، عمل، قول، فعل او هر عمل او هر کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه دین تابع نشي کوم دین چې ما راوړي، زما د سنت مطابق نه سوي. په دې وجه باندې قران کریم کې الله تعالی فرمایي ما اتاکم الرسول فخذوه. پیغمبر چې کوم عقیده درکې، کوم عمل درشي، هغه ونسي مضبوط. وما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر چې د کوم شي سمنه کړی هغه منع کوي. او که سړی دا غواړي چې زه د الله محبوب جوړ سم، سوچا مسلمان جوړ سم، څه باید وکړي؟ قران کریم نسخه شوولې ده. قل ازما پیغمبر الله تعالی وایي دوی ته وایي ان کنتم تحبون الله، تاسو دا غواړئ چې الله در سره مینه وکړي، تاسو د الله محبت غواړي، فتبعوني، دوی ته وایي چې ازما پیغمبره چې دوی ستا اتباع وکړي. نو بیا به نتیجه چی شته؟ یحببکم الله. الله به تاسو چې د نبی اتباع او محبت وکړي، نو الله به در سره مینه او محبت وکړي. ويغفر لكم ذنوبکم، الله رب العالمین به ستاسو ګناهونه معاف کړي. د تاریخ په حواله باندې سن 7 هجری په 9 کال د هجری مسلمانانو په يهود باندې غلبه په غزوه خیبر چور فتح مسلمانانو ته په سن 7 هجری د سفر میاشته دغه تر د مدائن او د کسرا فتح د سفر په میاشته په 14 کال د هجری سوی. خالد ابن ولید غټ صحابي دی، عمرو ابن العاص دغه رقم، عثمان ابن طلحه دغه رقم، عبد الله ابن عمر رضی الله عنه، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د دې باره کې راځي چې د ټولو د سفر په میاشته کې اسلام قبول کړیو. نو سفر ډیره بهترینه میاشته ده، دته منحوس ویل دا اسلام عقیده نه ده. او په دې کې وعده نه کول، دا وعده منحوسه بلل یا به برکت د میاشته بلل دا د اسلام عقیده نه ده. یو روایت کې راځي چې د حضرت فاطمه نکاح په محرم کې شوی. دویم روایت دا دی چې نه د حضرت فاطمه او د حضرت علی رضی الله عنه چې د پیغمبر ګران لور ده، د جنتی زنانو سردار ده، د اغه نکاح د سفر په میاشته کې رسول الله د حضرت علی رضی الله عنه سره کړو. دا رقم ځینې روایت کې راځي چې د حضرت عثمان رضی الله عنه سره د رسول الله د یوې لور نکاح هغه په سفر په میاشته کې شوی.
او روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام 11 نکاح کړي وي، په دې کې 2 نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر په میاشت کې کړي. نو چې کله پیغمبر د خپل لونو نکاح د سفر په میاشت کې کوي، پیغمبر چې په خپل نکاح د سفر په میاشت کې کوي، اوس مسلمان د پاره بیا د رسول الله اطاعت خدا دی چې څنګه پیغمبر ویلي دی او کړي دی مسلمان هغه تراو کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سفر میاشت کې واده او نکاح کوي د خپل لونو کې او په خپل کې، او زه ته د سفر میاشت منحوس وای، دا د رسول الله عقیده نه ده، لا اله الا الله تقاضا نه ده، دا د اسلام عقیده نه ده. لہذا د سفر میاشت ته منحوس ویل، په دې کې نکاح او شادي او بیان نه کول دا د مسلمان عقیده نه ده. د دې څخه اعتراض او پرهیز کول پکار دي، بلکې نکاح ضرورت وخت رالی نکاح دي ضرور په سفر میاشت کې هم وکي. د دې لپاره هم باید وکي د سفر او د محرم په میاشت کې نکاح کول چې د خلکو کې د سفر میاشت منحوس خلق بولی هغه رسم هم مات سي. ځکه پیغمبر علیه السلام د زړه د کفارو مکه د مشرکینو هغه عقیده او د دوی رسم ختمول د لپاره پیغمبر علیه السلام فرمایل لا عدو ولا هامه ولا سفر منحوس نه ده، چې د صحابه کرامو او د مسلمانانو عقیده کې دا خبره راسي چې د سفر میاشت د دوی په قول باندې چې دوی ورته منحوس وای، په اسلام کې سفر میاشت منحوس نه ده.